السلام علیکم. تاسو به یو آیات اورېدلی د قرآن پاک الا بذکر الله تطمئن القلوب. بېشکه د زړونو سکون دا په د الله په ذکر کې دی. د زړونو اطمینان دا د الله په ذکر کې دی. نن دغسې یو پوسټ یو کس ورکړی و او دا آیات یې پکې لیکلی و. لاندې ورته په کمنټ کې یو کس لیکلي و که فرض کا د زړونو سکون دا د الله په دین کې دی، یعنی د الله په یادولو کې دی، نو بیا نسبتا هغه خلک ولې خوشحاله وي کوم چې دین ته رجحان کم ورکوي، او هغه خلک ولې خفه وي کوم چې دین ته رجحان سیوا ورکوي. نو راځو د دې حقیقت معلومو. دا کوېشن چې کوم دی دا ټیک دی یا ټیک نه دی، د دې حقیقت څه دی. زمونږ په وجود کې دوه قسمه هارمون ملاویږي. یو ته ویلی شي کارټیسال، بل ته ویلی شي ډوپامین، یا یو بل هارمون هم دی سیروټونین ورته ویلی شي. دا کارټیسال چې کله په وجود کې سیوا کېږي نو انسان په سټرس کې مبتلا کېږي، په خفګان پریشانۍ کې مبتلا کېږي. د دې په اپوزیټ باندې کله چې د ډوپامین لیول سیوا کېږي نو انسان بیا خوشحالي محسوسوي. اوس ډوپامین او د کارټیسال په منځ کې موږ فرق وپېژنو چې ډوپامین چې کله سیوا کېږي نو انسان به خوشحاله وي، او کارټیسال چې کله سیوا کېږي یا کارټیزول ورته څوک وایي نو دا به انسان بیا په پریشانۍ کې مبتلا کوي. اوس خو دا هسې نه کېږي که نه، مطلب د دې شاته به څه ریزن پراته وي چې دا ډوپامین سیوا کېږي، کارټیسال کمیږي، یا کارټیسال سیوا کېږي ډوپامین کمیږي. د دې شاته به ریزن پراته وي که نه. که ریزن نه وی هسې سیوا کېدی نو بیا خو به هر چا ډوپامین خپل سیوا کول او کارټیسالو په باره کې به چا سوچ هم نه کوه. ډوپامین چې سیوا کېږي نو هغه په کس باندې ډیپینډ کوي. د هر کس د مختلف سوچ، د مختلف توقعاتو په بنیاد سره د هغه ډوپامین چې کوم دی په هغې کې انکریز راځي. او عام طور پر باندې زه به دا ووایم چې یو کس پیسو سره خو د هر چا شوق وي چې ما سره پیسې ډېرې وي، ګاډي بنګلې را سره وي. یو کس ته پیسې میلاو شوي د توقع نه سیوا، نو د ډوپامین چې کوم دی هغه به انکریز شي، په هغې کې به سیواوالی راشي، دی به خوشحالي محسوسوي. یا هغه ته مال دولت میلاو شو، هغه ته امید پیدا شو، نو د ډوپامین به سیوا کېږي او دی به خوشحالي محسوسوي. بل طرف ته کارټیسال لیول که د یو انسان سیوا کېږي دی به خفګان پریشاني محسوسوي، او د دې وجوهات هم شاته خامخا وي، په هغې کې ناامیدي ده. مطلب یا ستا د یو څیز نه توقع وه او एकदम هغه توقع هم ختمه شوه، د یو څیز نه توقع وه هم ختمه شوه. نو دا دوه قسمه هارمون. اوس راځو د دې په بیس باندې د خوشحالۍ او د سکون په منځ کې فرق کوو، کمپیریزن کوو. ډوپامین چې سیوا کېږي موږ الریډي وي چې خوشحالي به سیوا کېږي، او کله چې کارټیسال سیوا کېږي نو پریشاني به سیوا کېږي. اوس ساینټیفیک پروف ته ګورئ، کله چې ډوپامین سیوا شو ډوپامین نو دا د کارټیسال لیول ډایرکټلی کمولی نه شي. کله چې د ډوپامین لیول سیوا شو دا د کارټیسال لیول ډایرکټلی کمولی نه شي، نو اټ مین چې دا خوشحالي چې کوم ده دا عرضي ده، دا د لږ ټایم دپاره ده. ځکه چې ډایرکټلی د کارټیسال لیول سټاپ کولی هم نه شي، او ډایرکټلی په هغې کې ډیکریز هم نه شي راوستی په های لیول سره. څه لږ ډېر ډیکریز به پکې راولي، دماغ خپل ځان سیف محسوس کړي او انسان خوشحاله شي، خو ډایرکټلی سټاپ کولی خو په یو حل نه شي، او څه ټایم دپاره پکې کمې راوستی شي، یعنې عرضي طور پر باندې دغه خوشحالي وي کوم چې د پیسو، کوم چې د مال دولت وي. اوس بل طرف ته کله چې د کارټیسال لیول کمیږي نو انسان بیا خوشحالي محسوسوي. کله چې سیوا کېږي نو بیا پریشاني محسوسوي، خو کله چې کمیږي نو دی بیا خوشحالي محسوسوي. نو کارټیسال لیول چې کله کمول غواړي یو کس نو دا په مختلف طریقو سره کمیږي. کله چې د کارټیسال لیول کم شي نو ډوپامین به عرضي طور باندې انکریز شي، په ډوپامین کې به سیواوالی راشي، نو انسان به خوشحالي محسوسوي. د دې یو ارټیفیشل وی به ورته ووایو، ریلز کاته نه دي ریلز. یو انسان ریلز ګوري، یو ریل وکوتو ورته خاندي، بل یې وکوتو نو بیا ورته وخاندي. دغه شانتې
یو ریل ګوري بیا وایي بس کومه دغه شانتې ریل ګوري خپل ټول ټایم هم خراب کړي خو بس کوي نه ځکه چې د هغه ډوپامین لیول چې کوم دی هغه کې انکریزینګ راځي هغه خوشحالي محسوسوي د خوشحالي خو هر چا خوښوي خفګان خو له چا نه خوښ که نه بل طرف ته جنک فوډ چې کوم دي څومره دا چې ته خورې نو ستا ډوپامین لیول چې کوم دی هغه به سیوا کېږي انسان به خوشحالي محسوسوي خو دا عرضي طور پر باندې به دا خوشحالي وي او عرضي طور پر باندې به ته ډوپامین چې کوم دی هغه سیوا کوي اوس د دې نیچرل وی څه ده چې مطلب ته په نیچرل وی په قدرتي طریقې سره ډوپامین لیول سیوا کوي او کارټیسال ورسره کم کوي نو په هغې کې خو ګیم دی ګیم مطلب کم ګیم چې هغه ته فزیکلي کوي کرکټ شو والیبال شو فوټبال شو څومره ګیمز چې کوم دي دا ته کوي نو ستا کارټیسال لیول چې کوم دی هغه به کمیږي او تا ته به دا سټرس چې کوم دی دا به ختمیږي بل مونږ خو مسلمانان یو نو زمونږ دپاره یو نیچرل وی دا هم ده چې مونږ د الله ذکر وکړو نو کله چې مونږ د الله ذکر کوو نو دا هم زمونږ دپاره یو نیچرل وی شوه د کارټیسال د کمولو نو ستا زړه ته به بیا سکون وي سکون مطلب خوشحالۍ او په سکون کې به تاسو اوس ډفرنس پېژندلی نو زمونږ زړونه ته به سکون وي نه کې خوشحالي بله دا خبره چې یو کس تاسو ته ما خبره وکړه که نه چې هغه ووایي چې هغه خلک چې هغه دین ته سیوا رجحان ورکوي هغه خفه او هغه خلک چې هغه دین ته کم رجحان ورکوي هغه خوشحاله نو موږ له خو دا فیصلې نه دي پکار چې یو کس د نیکوالي د بدوالي د جنتۍ او د دوزخي د دې فیصلې موږ له دنیا کې نه دي پکار او دا فیصلې خو موږ د هر چا کوو پلانکی سړی دوزخي دی او پلانکی سړی جنتي دی دې فیصلو ته موږ تیار ناست یو نو دا فیصلې کول چې کوم دي دا زموږ کار نه دی دا د الله کار دی په دې باندې الله ښه پوهېږي ځکه چې انما الاعمال بالنیات د عملونو دارومدار چې کوم دی هغه په څه دی په نیتونو سره دی نه کې په ظاهري شکل او دا خبره هم یقیني ده چې کوم کس نیت ښه وي د هغه به عملونه چې کوم دي هغه به بهتر وي خو بیا موږ له دا فیصله نه ده پکار چې موږ د یو کس د جنت والي یا د دوزخ والي فیصله وکړو په دنیا کې دا زموږ کار نه دی دا د الله کار دی او د خوشحالۍ او د خفګان د سټرس چې کوم دی هغه ډفرنس به هم تاسو ته ما مخې ته کېښو یقینا تاسو پرې پوه شوي یئ والسلام